دوستانو دا کیسه ده د یو شاګرد او د استاد. په کلاس کې یو استاد د شاګرد څخه سوال وکړي که زه چیرې تا ته یو سیب درکم او بیا یو سیب درکم او بیا یو سیب درکم نو یې راوښیه چې ستا سره به څو سیبه جمع سي. شاګرد جواب ورکړي چې 4. استاد سوچ وکړي چې کېدلی سي شاګرد سوال سم نه یې اورېدلی، نو یو وارې بیا سوال جن وکړي چې زه تا ته یو سیب درکم او بیا یو سیب درکم او بیا یو سیب درکم نو ستا سره به څو سیبه جمع سي. شاګرد جواب ورکړي چې استاد جي 4 سیبه به جمع سي. د استاد پر مخ باندې لږ غوسه راغله او بیا سوچ وکړي چې کېدلی سي دا شاګرد ته سیب خوند نه ورکوي، نو بیا سوال لږ ورته بدل کړي که زه چیرې تا ته یوه مالټه درکم او بیا یوه مالټه درکم او بیا یوه مالټه درکم نو ستا سره به څو مالټې جمع سي. شاګرد جواب ورکړي چې زما سره به 3 مالټې جمع سي. استاد به د شاګرد ته شاباشۍ ورکړي. اوس به یو بیا زه ستاسو سوال وکم. نو استاد ورته وویل که چیرې زه تا ته یو سیب درکم او بیا یو سیب درکم او بیا یو سیب درکم نو راویې ښایه ستا سره به څو سیبه جمع سي. شاګرد بیا جواب ورکړي چې 4. استاد ډېر په غوسه سو او په غوسه کې ورته وویلې چې 4 د کومې خوا جمع سو، ما ته خو 3 سیب درکو. شاګرد د ډېر معصومیت سره جواب ورکړي چې استاد جي یو سیب ما سره په بي کې پروت دی. نو ګرانو کتونکو، د غوسه کولو د مخه موږ تاسو ته پکار ده چې د بل رایې هم ځان ته معلومه کړو. کېدلی سي چې د یو بل اړخ څخه دا معاملې ته ګوري او دا هم کېدلی سي چې د ده سوچ هم صحیح. امید لرم چې دا کیسه به تاسو ته خوند درکړي.